د پولیسو ځانګړو قطاعاتو د دندې پر مهال د مشخصو یونیفورم څخه استفاده جبري اعلان کړل. او وروسته خبر ده چې د ویزې او پاسپورت جبري کول د خوست غلام خان بندر د مسافرو او ناروغانو پر مخ وتړل شو. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پولیسو ځانګړو قطاعاتو ټولو نظامي مسؤلانو او منصوبینو ته سپارښتنه شوې ده چې د دندې د اجرا پر مهال د مشخص یونیفورم څخه استفاده وکړي. د پولیسو ځانګړو قطاعاتو پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې لا د وروسته به د ځانګړو ځواکونو ټول پرسونل د وزارت د مشرتابه د هدایت پر بنسټ مکلف وي چې خپل رسمي لباس واغوندي. د پولیسو ځانګړو قطاعاتو همدغه راز لیکلي دي یاده پرېکړه د یادې قومندانۍ د رهبرۍ په وروستۍ ناسته کې شوې او لا د وروسته به د ځانګړو ځواکونو ټول پرسونل د وزارت د مشرتابه د هدایت پر بنسټ مکلف وي چې خپل رسمي دندهیز لباس واغوندي او د انضباط، یووالي او مسلکي نظم نښه وګرځي. او وروسته خبر ده چې د ویزې او پاسپورت جبري کول خوست غلام خان بندر د مسافرو او ناروغانو پر مخ وتړل شو. د خوست ولایت ځایي اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د غلام خان بندر لاره د مسافرو پر مخ وتړل شوه. د دوی په وینا نوموړې لاره د پاکستاني اړخ لخوا د افغانانو لپاره د ویزو جبري کېدو په موخه تړل شوې ده. ورسره جفت په غلام خان بندر کې باوري سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې پاکستان غواړي پر دغه لاره د تګ راتګ لپاره ویزه او پاسپورت لازم او جبري کړي. د سرچینو په وینا تر دې مخکې پر همدې لاره ناروغانو د ټوکن په واسطه تګ راتګ کولی شو. سرچینې زیاته کړې چې لا تر اوسه روښانه نه ده چې پر دغې لارې به سوداګریزو موټرو ته هم اجازه ورکړل شي او که نه. د ویلو ده چې څو اونۍ وړاندې هم دغه لار د پاکستان لخوا د څو ورځو لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د روانې چنګاښ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په خوست ولایت کې د اسلامي امارت چارواکو ویلي وو چې د غلام خان بندر لاره د پاکستان لخوا تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. خو د افغانستان اسلامي امارت سرحدي پولیسو بیان عبیدالله فاروقي هغه مهال ویلي و چې د غلام خان بندر لاره به د چنګاښ له 25مې څخه تر راتلونکي 15 ورځو پورې د بار وړونکو موټرو لپاره خلاصه وي.